وعلیکم السلام ورحمۃ الله. ګران وروره، دا الفاظ غوره نه دي چې د خلکو ته الله هم څه نه وایي، د ظالمانو ته الله قرآن کې وایي چې زما ډیل ورکړی دوی سره به زه پوهېږم. خو د دنیا کې چې کوم ظلمونه کېږي زما او ستا د لاسه کېږي، زما او تا ګناهګاران یو. الله موږ ته هم سزا راکوي چې ولې داسې کوئ. فلسطین کې وګوره، په بل ځای کې وګوره، بل ځای کې وګوره، دا د چا د وجې نه کېږي؟ زما او ستا د وجې نه کېږي. زما او ستا حالت وګوره. پرون د هره شپه زه تقریبا د 1 بجې دې کې زه ګورم زمونږ په کور خوا او شا کې خلک تېرېږي، موسیقي لګولي. د رمضان کې ګوره جګ اواز سره موسیقي لګولي. دا خو لا وړه خبره ده. زه یو وخت کې یو ټکسي والا سره ناست وم، هغه راته ویلي وایي په دې رمضان کې زناګانې او دا کېږي. نو آیا موږ د دې لایق یو چې الله په موږ باندې رحم وکړي او د الله یې موږ په کافرو باندې غالب کړي؟ نه، موږ هغه دروغ په موږ کې دي. ګوره پخواني قومونه چې د کوم عذابونو د وجې نه الله هلاک کړي وو، ټول په موږ کې شته. هغوی به دروغ ویل، نابتول کې به یې کمي کول، هغه موږ کې شته. هغو کې به لواطت و، هغه په موږ کې شته. هغوی کې به شرک و، هغه په موږ کې شته. د هغوی د الله د حکم نافرمانی هغه په موږ کې شته. نو کوم قومونه ما چې پخوا الله قوم هلاک کړي دي، ټول په موږ کې موجود دي. او بیا موږ وایو چې موږ ته د الله فتح راکړي او کافرو باندې موږ غلبه کړي او ظلم بالا ختمېږي، چې موږ خپله مجموعه ټول خلک ګناهونه پرېږدو، شرکونه پرېږدو، بدعتونه پرېږدو، غلطې عقیدې پرېږدو. بس الله سبحانه وتعالی به موږ ته به اسلامي نظام هم راکړي، ښه خلک به موږ باندې مشران شي، کافر به موږ نه یېرېږي چې دا قیسې نه یې که نو بس کافر به موږ همداسې ذلیله کوي.